شلوم دوستانو ګرانو لیدونکو خویندو وروڼو ستړي مسئ خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. زما هیله او دعا همیشه دا ده چې د خدای مینه، د هغه بخښنه، د هغه سوله، ارامښت او د هغه برکتونه او نعمتونه دې همیشه او تل تر تله پورې ستاسې په ژوند کښې شتون ولري او موجود وي. دوستانو دا د مسیحي افغانانو انټرنیټي تلویزیون دی. په حقیقت کښې یا په رښتیا سره دا ستاسې تلویزیون دی. دوستانو موږ د دې تلویزیون د لارې، یعنې د مسیحي افغانانو د انټرنیټي تلویزیون د خپرونو د لارې هڅه او کوشش کوو چې د خدای پیغام او د هغه ویناوې چې د هغه د سپېڅلي کتاب یعنې انجیل شریف څخه یا سپېڅلي انجیل څخه دی هغو تاسو ته در ورسوو. دوستانو موږ ټول خدای منونکي یو، یعنې پر خدای باندې باور او ایمان لرو، پر خدای باندې عقیده لرو او موږ ټول هڅه کوو چې خدای ته ورسیږو، د خدای د رضا او د هغه د خواست په مطابق عمل وکړو. موږ ټول هڅه کوو چې د خدای څخه اطاعت وکړو. خو مشکل په چیش کې دی؟ مشکل دا دی چې آیا موږ د رښتینې خدای منونکي یا عبادت کوونکي یو؟ آیا موږ پر هغه رښتینی او حقیقي خدای باندې ایمان لرو یا نه؟ ځکه چې په دنیا کې ډیر داسې خدایان شته، داسې ډیر خدایان شته چې خلک یې مني او عبادت یې کوي. یعنې تاسو وګورئ په هندوستان کې ډول ډول خدایان شته او خلک د هغو خدایانو چې دي منونکي دي یا یې مني، یعنې عبادت کوي. او همداسې په نورو هیوادونو کښې، په نورو مملکتونو کښې که چیرې هم موږ یو کتنه وکړو نو ګورو چې هلته هم ډېر داسې مختلف او ډول ډول او بېلابېل ادیان او مذاهب شته او خلک د بېلابېلو خدایانو او د بېلابېلو ادیانو او مذاهبو عقیده لرونکي دي. خو په دنیا کې یوازې یو رښتینی خدای شتون لري او موجود دی او انسان باید چې یوازې د هغه رښتینی خدای عبادت وکړي. خو د دې دپاره چې موږ ځانونه ښه پوه کړو چې هغه رښتینی خدای کوم خدای دی، آیا دا خدای چې موږ د هغه عبادت کوو هماغه رښتینی خدای دی یا دا چې موږ هم خطا وتلي یو او د داسې یو ذات یا د داسې یو خدای عبادت کوو چې هغه په حقیقت کښې شیطان دی او خدای نه دی؟ نو دا ډېر یو مهمه خبره ده چې سړی باید ځان ښه پوه کړي او ښه اطمینان حاصل کړي د دې دپاره چې ځان مطمئن کړي چې آیا زه د هغه رښتینې خدای عبادت کوم که یا. دوستانو رښتینې خدای پیژندنه ډیره اسانه ده. که چیرې تاسو یا موږ غواړو چې رښتینی خدای وپیژنو، هغه څښتن، هغه رښتینی خدای یا څښتن چې د ټول جهان مالک دی، د ټول جهان خدای دی، که چیرې موږ غواړو چې د هغه پیژندنه وکړو یا یې وپیژنو چې هغه څوک دی، کوم ذات دی، نو د هغه پیژندنه ډیره اسانه ده. په څه یې پیژنو؟ رښتینی خدای د مینې او د سولې خدای دی. هغه د بخښنې او د ارامښت خدای دی. یعنې هغه خدای چې حقیقي خدای دی، رښتینی خدای دی، هغه د مینې، د سولې، د ارامښت او د فیض خدای دی، یعنې د بخښنې خدای دی. نو که چیرې زموږ خدای د مینې خدای دی، که چیرې زموږ خدای د سولې خدای دی، که چیرې زموږ خدای د ارامښت خدای دی، که چیرې زموږ خدای د بخښنې خدای دی، نو بیا موږ د حقیقي یا د رښتینې خدای منونکي یو، د هغه عبادت کوونکي یو، پر رښتینی خدای باندې موږ باور لرو. زما هدف څه دی؟ زما هدف دا دی که چیرې زه پر هغه حقیقي او رښتینی مالک، پر هغه رښتینی څښتن او خدای باندې باور لرم، نو هغه خدای باید چې د مینې، د سولې، د ارامښت او د بخښنې خدای وي. ځکه چې د رښتینی خدای ذات د محبت، د مینې، د سولې او د بخښنې ذات دی. دوستانو او که چیرې په رښتیا سره، یعنې په رښتیا سره موږ د رښتینی خدای منونکي یا عبادت کوونکي یا پر هغه باندې باور او ایمان لرو، نو باید چې د هغه د مینې، د سولې، د بخښنې او د ارامښت خدای سوله، مینه، ارامښت او بخښنه په موږ کښې هم موجود وي او شتون ولري. یعنې کله چې خلک و ماته ګوري
او وایي چې او دغه سړی عبید د هغه رښتینی خدای منونکی دی، د هغه پر رښتینی خدای باندې باور لري، ایمان لري، نو دوی باید چې د هغه خدای مینه په ما کښې وګوري. یعنی زه باید د خلکو سره مینه وکم، زه باید و خلکو ته بخښنه وکم، زه باید چې په سوله کښې د خلکو سره واوسېږم، او زه باید چې خپل په ژوند کښې آرامښت ولرم، او د نور د خلکو دپاره باید چې د آرامښت زمینه برابره کړم. یعنی یو سړی چې په رښتیا سره ایماندار دی او ایمان لري، یعنی د حقیقي خدای ایماندار، د رښتینی خدای ایماندار، هغه سړی چې په رښتیا سره ایمان لري، ایماندار دی، هغه داسې یو سړی دی چې د هغه د خولې څخه د سولې خبرې، د آرامښت خبرې، د بخښنې خبرې او د مینې خبرې راوځي. د هغه په اعمالو کښې، د هغه په اعمالو کښې او په فکرونو کښې، په سوچونو کښې هم سوله، مینه، آرامښت او بخښنه لیدل کېږي. او هغه سړی د سولې، د بخښنې، د آرامښت او د مینې یو نمونه او نښه ده، چې خلک به وایي چې دغه سړی په رښتیا سره مینه ناکه سړی دی، په رښتیا سره چې د سولې سړی دی. دغه سړی هم په ځان کښې، خپل په ځان کښې آرامښت لري، هم د خلکو سره په آرامښت کښې ژوند کوي، سوله کوي د خلکو سره، د په زړه کښې هغه د خدای سوله شتون لري او موجوده ده. نو دوستانو، خبره دا ده چې که چیرې زموږ خدای د سولې، د مینې، د آرامښت او د بخښنې خدای نه وي، نو بیا خدای څه کوي؟ هغه خدای نه دی، موږ یې خدای بولو. بیا هغه څه وایي؟ درواغجن خدای څه وایي؟ وایي تاسو ولاړ سئ، څه شی وکړئ؟ جهاد وکړئ. د هغه خدای چې حقیقي خدای نه دی، درواغجن خدای دی، هغه څه وایي؟ وایي ولاړ سئ، جهاد وکړئ، خپل ځانونه ووژنئ، شهیدان کړئ، او نور خلک زما دپاره ووژنئ او ځانونه غازیان کړئ. او خدای وایي چې خلکو ته سزا ورکړي، په خلکو باندې قضاوت وکړي. او خدای وایي چې د خلکو لاسونه ور پرې کړي. او خدای وایي چې د خلکو لاسونه او پښې ور پرې کړي. او هغه خدای وایي چې د خلکو سرونه ور پرې کړي. او خدای وایي چې د خلک په سنګسار کې، یعنی په ډبرو یې ووهي. هغه خدای وایي چې پر خلکو باندې قضاوت وکړي، د خلکو څخه کرکه وکړي. هغه خلک چې ستاسو څخه نه دي، ستاسو د ډلې څخه، ستاسو د مذهب څخه، ستاسو د دین څخه نه، د هغوی څخه کرکه وکړئ. هغوی ستاسو دوستان نه دي، هغوی ستاسو خپل نه دي، د هغوی څخه باید کرکه وکړئ. ټول خلک باید مجبوره کړئ چې راسي او ستاسو پر دین او مذهب باندې ایمان راولي. او که چیرې یو سړی نه غواړي چې ستاسو په دین او مذهب کښې پاته سي، نو هغه باید چې د منځه ولاړ سي، هغه باید چې ووژل سي. دا هغه درواغجن خدای دی، او دا د هغه درواغجن خدای پیغام دی چې خلک هڅوي چې د بشر پر ضد باید داسې مردار او غلط اعمال ترسره کړي. هغه رښتینی خدای، سپېڅلی خدای، سپېڅلی څښتن، هغه هیڅ کلام خلکو ته نه وایي، خپل هغه منونکي ته نه وایي، یعنی هغه خلک چې مني، ایماندارانو ته نه وایي چې تاسو ولاړ سئ او جهاد وکړئ، ځانونه ووژنئ، نور خلک زما دپاره ووژنئ. خدای و دې ته هیڅ اړتیا او احتیاج نه لري، بلکې خدای وایي چې تاسو د خلکو سره مینه وکړئ، د خلکو سره سوله وکړئ، زما کار و ما ته پرېږدئ. د خدای کار څه شي دی؟ خدای خلکو ته فرصت ورکوي تر څو چې هغوی توبې راوکاږي او د خدای ولور ته راسي. او که چیرې خلک رانسي، بیا د آخرت په ورځ کښې هغوی خپل ځانونه ملامتوي یا ګرموي. هغه د خدای کار دی چې قضاوت وکړي. خدای قاضي دی. خو په دې دنیا کې دغه درواغجن خدای او دغه درواغجن دین او مذهب خلک هڅوي چې پر خلکو باندې قضاوت وکړي او د خلکو څخه غچ واخلي او پر خلکو باندې دغه احکام چې د شیطان د خوا څخه دي په حقیقت کښې او دوی د خدای د خوا څخه بولي، عملي کړي، جاري کړي. احکام باید پر خلکو باندې جاري سي. کوم احکام؟ د خدای حکم د مینې حکم دی، د خدای حکم د سولې حکم دی، د خدای حکم د بخښنې حکم دی، د خدای حکم د آرامښت حکم دی. نه دا چې موږ ولاړ سو د خدای پر ځای پر خلکو باندې قضاوت وکړو، د خلکو سرونه ور پرې کړو، د خلکو سره جنګ او جګړې او جهادونه وکړو، خلک مړه کړو او بیا ووایو چې موږ غازیان یو، هغوی مرداره دي او ځانونه ووژنو. یعنې
وایي چې موږ چې شو شهیدان یو. دا ډېر یو غلط کار دی او دا د خدای وینا نه ده، دا د خدای احکام نه دي. خدای هیڅ کلام داسې خبرې نه دي کړي. د خدای خبرې چې شي دي، د خدای ویناوې چې دي، د خدای پیغام او د هغه کتاب دا وایي چې زه د مینې، د بخښنې او د سولې او د آرامښت خدای یم. او هر هغه سړی چې پر ما باندې باور لري، هر هغه سړی چې په رښتیا سره ایمانداره دی او په رښتیا سره غواړي چې زما رضا حاصله کړي، نو هغه سړی دی باید چې د نور خلکو سره مینه وکړي، باید چې پر هیڅ چا باندې قضاوت ونه کړي، حتی پر هغه خلکو باندې چې د خدای پر ضد دي. موږ د قضاوت حق نه لرو، موږ باید هغوی ته فرصت ورکړو، باید چې دعاوې ورته وکړو چې خدایه دغه سړی ستا پر ضد دی، ستا پر ضد خبرې کوي، ستا پر ضد غلط کارونه ترسره کوي، خدایه ودې ته بخښنه وکړه، خدایه ته د ده سره مرسته وکړه چې پر رښتیا باندې پوه سي، چې حقیقت حاصل کړي، پر حقیقت باندې ځان پوه کړي او د دغو غلطو اعمالو او خبرو څخه لاس واخلي. دغه زما او ستا کار دی وروره، او د خدای پیغام او غوښتنه هم زما او ستا څخه دغه ده. نو دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ چې خپل ځانونه امتحان کړئ یا وازموئ چې آیا په رښتیا سره موږ د خدای د رښتیني خدای منونکي، عبادت کوونکي یا ایمانداران یو، آیا موږ په رښتیا سره پر رښتیني خدای باندې ایمان لرو، نو طریقه ډیره ساده ده. که چیرې ستاسې خدای وایي چې تاسو جهاد وکړئ، جنگ وکړئ، قصاص وکړئ، سنګسار وکړئ، لاسونه پرې کړئ، سرونه پرې کړئ، او هغه خلک چې ستاسو د دین او مذهب په مطابق نه دي، هغه ستاسو انډیوالان نه دي، دوستان نه دي، هغوی ستاسې دشمنان دي، د هغوی پر ضد باید چې تاسې کارونه ترسره کړئ، د هغوی څخه باید کرکه او کرکې ولرئ، نو هغه خدای رښتینی خدای نه دی. ځکه چې رښتینی خدای څه وایي؟ زه د خدای د کلام څخه، یعنې د سپېڅلي انجیل څخه، د انجیل شریف څخه تاسو ته یو څو آیتونه درلولم یا درته وایم، تر څو چې تاسو پوه سئ چې رښتینی خدای څوک دی. په سپېڅلي انجیل کښې، د سپېڅلي انجیل د یوحنا د اولې رسالې د 4 باب 7 او 8 او 9 آیات داسې وایي. 7 8 او 9 آیات داسې وایي. انجیل شریف د اولې یوحنا د رسالې 4 باب 7 8 او 9 آیات داسې وایي. زه د خدای د کلام څخه لولم. ای دوستانو، موږ باید یو له بل سره مینه وکړو، ځکه چې مینه د خدای له لورې ده، او هر څوک چې مینه کوي هغه له خدای څخه هغه د خدای منونکی دی او خدای پیژني. چې وایي ای دوستانو، څه وایي؟ ای دوستانو، موږ باید یو له بل سره مینه وکړو، ځکه چې مینه د خدای له لورې ده، او هر څوک چې مینه کوي هغه د خدای منونکی دی او خدای پیژني. او څوک چې مینه نه کوي هغه خدای نه پیژني، ځکه چې خدای محبت دی، او د خدای محبت په دې ډول موږ ته ښکاره سو چې هغه راغی او خپل د مینې پیغام یې موږ ته راورسوي. دوستانو، دلته وایي چې ای دوستانو، ای ایماندارانو، ای خلکو چې تاسو ایمان لرئ، که چیرې او په رښتیا سره تاسو د خدای منونکي یاست، تاسو ایمانداران یاست، پر خدای باندې، پر سرشتن باندې، پر لوی مالک باندې، پر خالق تعالی باندې باور لرئ، نو تاسو باید مینه وکړئ. هغه ځکه چې خدای چې دی هغه د مینې خدای دی او مینه د خدای څخه ده. او که چیرې یو سړی مینه نه کوي هغه د خدای څخه نه دی، هغه هیڅ تړاو د خدای سره نه لري، هغه هیڅ ارتباط او رشته د خدای سره نه لري. نو دوستانو، تاسو ماته ووایاست چې په افغانستان کې زموږ ستاسې پښتانه چې دا کوم جهادونه کوي، دا کوم وژنې کوي، دا ځانونه وژني، نور خلک وژني، لاسونه پرې کوي، یا وروره سرونه پرې کوي، یا داسې نور شریعت پر خلکو باندې تطبیقوي او داسې نور کارونه کوي او وایي چې دا د خدای احکام دي. آیا په رښتیا سره دا د خدای احکام دي؟ نه. آیا دا شیان په سنګسار، وژل، کرکه کول، قضاوت کول، سزا ورکول، آیا دا په مینه کې ځای لري؟ آیا دا د مینې سره سمون خوري؟ یا دوستانو، دا په مینه کې هیڅ ځای نه لري. مینه کول دا دی چې موږ د خلکو سره په سوله او آرامش کې ژوند وکړو،
که چیرې هم خلک ګمراهان دي یا غلط کارونه تر سره کوي، موږ بخښنه ورته وکړو او باید چې موږ فرصت ورته ورکړو، باید چې چانس ورته ورکړو، باید چې موقع ورته ورکړو تر څو هغوی وکولی سي چې د هغه موقع څخه سمه استفاده وکړي او خپل د دغو بدو کړنو او اعمالو څخه لاس واخلي. او که چیرې بیا دوی د دغو فرصتونو او موقعو څخه سمه استفاده نه کوي، بیا خدای پوهېږي، خدای زموږ خدای قاضي دی او دوی بیا خدای حتما عادل خدای دی، پر دوی باندې قضاوت کوي. خو زموږ کار دا نه دی. ګورئ دوستانو، بیا هم زه تاسو ته د رښتینې خدای د پیژندلو یا د پیژندنې اصلي طریقه درښیم. هغه طریقه ډیره اسانه او ساده ده. کومه طریقه ده؟ هغه دا طریقه ده، یعنی موږ په دې ډول د رښتینې خدای پیژندنه کولی سو چې باید وګورو چې دغه خدای چې موږ پر هغه باندې ایمان لرو، باور لرو، عقیده لرو، آیا هغه د مینې، د سولې، د بخښنې او د آرامښت خدای دی که یا؟ که چیرې هغه په رښتیا سره د مینې، د بخښنې، د آرامښت او د سولې خدای وي، نو هغه هیڅکله د جهاد، د شهادت، د غازیتوب، نه پوهېږم د سنګسار، د لاس و پښې د پرې کولو او داسې نورو شیانو حکم نه کوي، خبرې نه کوي، احکام نه ورکوي. ځکه چې هغه مینهناکه خدای چې د سولې خدای دی، هغه خدای چې د آرامښت خدای دی او خلکو ته آرامښت ورکوي، هغه خدای چې د سولې خدای دی، هغه خدای چې د بخښنې خدای دی، هغه هیڅکله هم د انسان پر ضد حکم نه ورکوي. هغه د انسان سره مینه لري او هغه خپلو ایماندارانو ته وایي او هغو خلکو ته چې مؤمنان دي و مؤمنانو ته وایي چې تاسو هیڅکله هم جهاد مه کوئ، تاسو هیڅکله هم د انسانانو وژنه مه کوئ، تاسو هیڅکله هم خپل ځانونه زما دپاره مه ورکوئ. زه ستاسې و شهادت ته کوم اړتیا نه لرم، زه ستاسې و غازیتوب ته کوم اړتیا نه لرم، زه ستاسې و جهاد ته کوم اړتیا نه لرم. زه چې یم د مینې خدای یم، زه ستاسو څخه غواړم، خدای وایي زه ستاسو څخه غواړم چې تاسو د خلکو سره مینه وکړئ، تاسو د خلکو سره په سوله کښې ژوند وکړئ، تاسو د آرامښت څخه کار واخلئ. باید چې په هغه ټولنه کښې تاسو ژوند کوئ، په هغه کښې تاسو آرامښت راولئ او تاسو باید چې خلکو ته، ګرمو خلکو ته څه شي ورکوئ؟ ګناهګارو خلکو ته باید څه شي بخښنه وکړئ. او د خدای کلام یعنې سپېڅلی انجیل یا مقدس انجیل څه فرمایي؟ هغه وایي موږ باید، یعنی مؤمنان باید مینه وکړي، ځکه چې مینه د خدای څخه ده او خدای د مینې خدای دی او څوک چې مینه نه کوي هغه د خدای څخه نه دی. هر څوک چې مینه کوي هغه د خدای څخه دی. دوستانو، زه فکر نه کوم دغه کوم خدای چې خلک په افغانستان کې عبادت کوي، مني او د هغه منونکي دي یا د هغه پیروان دي، لارویان دي، دغه خدای رښتینی خدای نه دی. ځکه چې دغه خدای د 40 کاله کېږي په افغانستان کې خلک هڅوي چې جهاد وکړي او یو بل سره ووژني. دغه خدای د خلکو څخه غواړي چې ځانونه شهیدان کړي، دغه خدای د خلکو څخه غواړي چې ځانونه غازیان کړي، دغه خدای د خلکو څخه غواړي چې د شریعت تر نامه خلک ووژني، د شریعت تر نامه خلک وډبوي، د شریعت تر نامه خلک وټکوي، د شریعت تر نامه خلکو ته سزا ورکړي. دغه خدای هغه خدای دی چې وایي چې ټول انسانان نه دي سره برابر، ښځې او نارینه چې دي نه دي سره برابر. دا هغه خدای دی وایي چې دا سیدان چې دي، یعنی د محمد د کوم اولاده او دغه چې دي بچیان چې دي، د سیدان پر نورو خلکو باندې یو څه کرامت لري. دا هغه خدای نه دی. د افغانستان خلک د حقیقي او د رښتینې خدای پیروان نه دي، منونکي نه دي. نو باید چې او مشکل د افغانستان مشکل څخه هم د همدې څخه پیل کېږي او د اصلي مشکل یې دا دی چې موږ پر یو حقیقي، پر هغه حقیقي ذات باندې، د خدای پر ذات باندې باور نه لرو چې هغه د مینې، د سولې، د بخښنې او د آرامښت ذات دی.
او موږ پر دغه درواغجن خدای باندې ایمان لرو او دغه درواغجن موږ ته څه وایي تاسو ولاړ شئ جنت وکړئ دا خدای نه دی دا شیطان دی د خدای په قالب کې د خدای په چوکاټ کې راغلی دی او خپل ځان ته خدای وایي دا په حقیقت کې څوک دی شیطان دی او دغه شیطان ستاسو څخه څه غواړي چې تاسو ولاړ شئ جهاد وکړئ جنګ وکړئ دغه وکړئ هغه وکړئ حج ته ولاړ شئ چیش دپاره چې هلته عربو ته پیسې ورکړئ خدای خو په هر ځای کې شتون لري موجود دی نو هغه موږ ولې د چیش دپاره حج ته ولاړ سو مکې ته ولې د چیش دپاره ولاړ سو خو دلته ولې خپل موږ نسو کولی چې توبې وکاږو او خدای د خدای څخه وغواړو چې موږ ته بخښنه وکړي ولې خدای دلته شتون نه لري موجود نه دی داسې نور شیان دغه درواغجن خدای چې په حقیقت کې شیطان دی خلک هڅوي چې یو بل سره ووژني ځکه چې د شیطان کار وژل دی د شیطان کار قتل دی د شیطان کار جهاد دی د شیطان کار سنګسار دی د شیطان کار لاس او پښې پرې کول دی د شیطان کار سرونه پرې کول دی د شیطان کار چی شي دی د شیطان کار سزا ورکول محکومیت او قضاوت کول دی خو د رښتینی خدای د لوی څښتن د خالق تعالی د هغه حقیقي خدای پیغام چی شدی کار چی شدی هغه دا دی چې تاسو یو د بل سره مینه وکړئ د هیڅ چا څخه کرکه مه کوئ د هیڅ چا څخه غچ مه اخلئ تاسو د هیڅ چا پر ضد یو غلط عمل ترسره نه کوئ تاسو باید چې د خلکو سره په سوله کښې اوسیږئ او باید چې د خدای هغه آرامش چې په تاسې کښې شتون لري په تاسې کښې موجود دی هغه باید چې په ټولنه کښې څه شي وکړي سرایت وکړي یعنی تاسو باید چې هغه آرامش و ټولنې ته ورکړئ چې تاسې هغه ټولنه چې د هغه هم د آرامش څخه برخمن سي تاسو باید خلکو ته به څه شي وکړي فرصت ورکړي او بخښنه ورته وکړي دا د حقیقي خدای پیغام دی نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې لا هم د هغه درواغجن خدای چې په حقیقت شیطان دی د هغه د لارې لارویان اوسئ او د هغه منونکي اوسئ او هغه ومنئ او د هغه عبادت وکړئ او پر هغه باندې ایمان ولرئ او د هغه لاره تعقیبه کړئ هغه نو بیا ستاسې کار دی دا 40 کاله کېږي چې په افغانستان کې جنګونه روان دي دا به یو 400 کاله ادامه پیدا کی او که چیرې تاسو غواړئ چې سوله راشي که چیرې تاسو غواړئ چې افغانستان د حالات سره سم سي او که چیرې تاسو غواړئ چې مطلب ستاسې په ټولنه کښې آرامش سوله بخښنه او مینه راشي نو تاسو باید چې هغه خدای پرېږدئ هغه درواغجن خدای هغه چې شیطان دی او راشي پر دا حقیقي خدای باندې د لوی خالق تعالی پر ذات باندې تاسو باید ایمان راوړئ چې هغه د مینې د بخښنې د سولې او د آرامش خدای دی زه چې پر حقیقي خدای باندې باور لرم ایمان لرم که چیرې یو سړی راسي او ما ته وایي چې خدای وایي چې ته ولاړ شه جهاد وکړه ځان ووژنه نور خلک وژنه زه ورته وایم چې یا بخښنه غواړم وروره بخښنه غواړم بیا هم بخښنه غواړم وروره خو خدای هیڅکله داسې یو پیغام د انسان دپاره نه لري خدای هیڅکله ماته نه وایي چې ته ولاړ شه نور خلک ووژنه دا د خدای پیغام نه دی دا د شیطان پیغام دی د خدای پیغام دا دی چې ستا سره مینه وکړم او د ټول بشر سره مینه وکړم ای پښتونه راویښ شه پرېږده دا د عربانو خدای اوس ګوره د عربیان هم د دغه خدای څخه خپل د دغه الله څخه تښتي دا خدای نه دی دوستانو پښتونه راویښ شه د عربانو د عبادت پرېږده د عربانو غلامی پرېږده راسه خدای ومنه پښتونه راسه مؤمن شه راسه پر خدای باندې ایمان راوله خدای د مینې خدای د بخښنې خدای د آرامش خدای د سولې خدای دی او که چیرې ته پښتون ځان غیرتمند بولې نو غیرت دا نه دی چې خلک ووژنې غیرت دا نه دی چې جهاد وکړې غیرت دا دی چې ته خلکو ته بخښنه وکړې غیرت دا دی چې ته د خلکو سره مینه وکړې غیرت دا دی چې ته د خلکو سره د سولې څخه کار واخلې غیرت دا دی چې د خلکو سره ته په آرامش کښې ژوند وکړې دې ته وایي غیرتمند پښتون دوستانو ګرانو پښتنو وروڼو خویندو لویانو کشرانو راځئ دغه درواغجن خدای د
ایمانه څخه تیر سو. دغه درواغجن خدای پرېږدو، بالا راسئ چې پر دا رښتیني خدای باندې ایمان راولو. پرېږدي دا خدای، دا خدای نه دی، دا شیطان دی. 40 کاله کېږي چې دغه شیطان زموږ د مرګونو څخه خوند اخلي. پالانو دا شیطان ته دا فرصت مه ورکوئ چې زموږ د مرګونو څخه، زموږ د وینو څخه خوند واخلي. راسئ پر منناکه خدای باندې ایمان راولي، پر رښتیني خدای باندې ایمان راولي. هغه هېڅکله نه غواړي چې ستاسې یوه څاڅکی وینه توی شي. پښتونه راویښ شه. دا زما ستا د پښتون وروره یو پیغام دی ستا دپاره. مننه وروره. او دغه پیغام په حقیقت کې زما پیغام نه دی، بلکې دا د انجیل پیغام دی، د رښتیني خدای پیغام دی. او زه هیله لرم چې ته همدا اوس دا پرېکړه او تصمیم د ځان سره ونیسې او راسې پر دغه حقیقي او لوی څښتن باندې ایمان راولې او د دغې لارې چې د مینې د سولې د آرامښت او د بخښنې لاره ده لاره ویسي. مننه. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسې و خدمت او حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول پر مسیح عیسی لوی څښتن باندې سپارم. مسیح عیسی تاسو ته برکت درکړي. آمین. ښه وخت او ښې